ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر غني کوو. ولسمشر غني وایي له افغان ملت سره مې ژمنه ده چې هیڅ ویجاړونکي ډلې ته ګونډې نه وهم، یا به د خبرو پر رښتینې میز ګونډه پر ګونډه سره کینو او یا هم د جګړې په ډګر زنګون ماتوو. ولسي جرګې او مشرانو جرګې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره له وسله طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. د ملي شورا په اعلامیه کې له ملي امنیتي ځواکونو او د سولې څخه ملاتړ اعلان شوی دی. جنرال سمیع سادات د 215 اتلکو اردو قومندان جنرال سمیع سادات ویلي چې طالبانو په لښکرګاه پراخ بریدونه کړي، خو دی وایي که لښکرګاه ته یو طالب راځي یو به وژل کیږي او که زر راځي زر به مري. د ویلي طالبانو ته به سختې ماتې ورکړي. سلسله علي خیل په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل د لور سلسله علي خیل د تختولو قضیې د څېړلو لپاره یو پلاوی پاکستان ته لاړ. سلسله علي خیل څه موده وړاندې په اسلام آباد کې لومړی تختول شوې او بیا شکنجه شوې وه. عمران خان په افغانستان کې د کاناډا پخواني سفیر کریس الکساندر وایي د پاکستان لومړی وزیر عمران خان یو دوکه‌باز او بې شرمه سړی دی چې له کلونو راهیسې طالب وسلوالو ته تبلیغات کوي. الکساندر ویلي چې عمران خان باید په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. استرالیا کې میشتو افغانانو د دغه هېواد د پارلمان او د ښاروالۍ دیوالونه د افغانستان په ملي بیرغ سینګار کړي. په استرالیا کې میش افغان ریتان وری وایي چې له دغه کار څخه یې موخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. او وروستی خبر دا دی چې د فرانسې پلازمینه پاریس کې میشتو افغانانو د نظام او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو په پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې خپلې لاسوهنې ودروي او دغه هېواد ته د ترهګرو له استولو څخه ډډه وکړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو شوکر ته راځم، پر یو بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.